نیکې هیلې عبدالباقي زرمتی د افغان وایس چینل ویاند دا چې تاسو ټول خبر یاست ما هم د کرونا ناروغي درلوده د کرونا ناروغي په اړه به لنډ معلومات درکړم کرونا یوه وژونکې ناروغي ده د انسانانو د ژوند سره لوبې کوي خصوصا په اوسني وخت کې کرونا ناروغي چې یو خاص حالت ته رسېدلې ده غواړم دې په اړه لږ معلومات درکړم په ما باندې څنګه تېره شوه همدارنګه له څه نه ما استفاده وکړه تر څو زه ښه شوم لومړی دا چې کرونا یو وژونکې ناروغي ده ډېر سخت شرایط لري په لومړیو کې چې کله زه د ناروغي ونیولم تقریبا د اختر درېیمه ورځ وله شفاخانې ته لاړم له شفاخانې چې کله کور ته راغلم نو دا ناروغي په ما باندې تاثیرات پیل کړل فکر کوم ما له شفاخانې نه حتما اخیستې وله نو مورجانه مې هم متاسفانه چې د ناروغي باندې اخته شوې وه نو موږ بیا تقریبا 6 ورځې تر 7 ورځو پورې موږ دا ناروغي تېره کړله له هغه نه وروسته دا ناروغي په موږ باندې ډېره سخته شوله د ځان درد شدیده تبه او همدارنګه په څنګ کې ورسره بې اشتهایي د شمې کمښت دا ټول د دې مرض علایم ول نو د دې څنګ په هغه ورځو کې د حکیم الکوزي نوم ډېر زیات ګرم و په صفحات اجتماعیو کې ډېر زیات خلکو د هرکلی کول نو په دې اساس ما او همدارنګه دروند دوست مې راسره دواړه لاړو د حکیم الکوزي خواته لنډن لاړو یوه ورځ مو تېره کړه دوام ترلاسه نه کړله په دوهمه ورځ باندې لاړو د دوا ترلاسه کولو په خاطر باندې خوشبختانه وروسته له ډېر انتظار نه مو دوا لاسته راوړله خو لاړو په بالاخره لاړو کور ته دوا مو استفاده کړله ما مورجانې دواړو نو دوا مو چې کله استفاده کړه تقریبا 40 نه تر 45 دقیقو پورې د دوا تاثیرات په موږ باندې پیل شول هغه هم مثبت تاثیرات دي نو له هغه نه بعد موږ له دوا نه ډېره ښه فایده واخیستله دوا موږ ته ډېر ښه نتیجه راکړله تقریبا په دوهمه ورځ باندې هم په سبا باندې موږ اصلا احساس د مرضي نه درلودل چې موږ مریضان وکنو ځکه واقعا یو خاصه دوا وله یو خاص ارزښت یې موږ ته راکړ نو همدارنګه ما غوښتل په دې ویډیو کې تاسو لنډ معلومات د مرض په باره کې او د دې دوا په باره کې درکړم حکیم الکوزي دوا یو ډېره بهترینه دوا وله خصوصا زموږ لپاره ډېرې ښه نتیجې راکړله نو همدارنګه غواړم له تاسو سره هم ځینې مهمې نقطې شریکم اول تاسو کوشش وکړئ ډېر احتیاط نه کار واخلئ خصوصا هغه د فامیل غړي مو چې له عمرونه یې له 40 نه پورته یا هم بره وي حتما ورسره ډېر زیات احتیاط وکړئ ځکه کرونا ویروس د هغه کسانو لپاره چې سنونه یې له 40 نه پورته وي یو خطرناکه ناروغي ده ځوانان کولی شي تحمل یې کړي ولې هغه کسان چې سنونه یې له 40 یا 45 نه پورته دي د هغو تحمل خصوصا د سابندي په نسبت باندې یعنې مشکله ده چې هغه مرض تحمل کړي نو زیاتره یې د مرګ لامل ګرځي او همدارنګه د دې ناروغي په دوران کې کوشش وکړئ شفاخانو ته مه ځئ ځکه شفاخانې خپله د همداسې مرضونو یو ټاټوبه یا هم مرکز ده نو کوشش وکړئ د مرض په وخت کې تاسو احتیاط وکړئ قرنطینه مراعات کړئ او همدارنګه په څنګ کې ورسره هغه مهم سبزیجات یا هم په څنګ کې ورسره میوهجات دا شیان وخورئ دونه استفاده وکړئ د ما وضعیت اوس الحمدلله بیخي ښه ده واقعا د الکوزي دوا د ما لپاره یو درمل و د ما لپاره یو د تداوي لار وله ما کله چې استفاده کړله او د فامیل تقریبا تر 10 نه 15 پورې د شاوخوا د کورنۍ غړي مو نیول وو نو ټول الحمدلله اوس ښه دي همدارنګه ځینې دوستان چې نیول شوي ول او همدارنګه د دوا نه استفاده کړې ده دوا بهترینه دوا وه تاسو هم کوشش وکړئ دا دوا احتیاطي له ځان سره ولرئ د حکیم الکوزي دوا انشاءالله بهترینه دوا ده کوم خاص جانبي عوارض نه لري کولی شئ استفاده ترې وکړئ که غواړئ همداشان ویډیوګانو ته تاسو پورې ورسیږئ او تاسو یې همیشه ووینئ د موږ چینل سره سبسکرایب کړئ او که غواړئ لومړی لیدونکي یا هم لومړی تاسو ته ورسیږئ حتما د بیل آیکن یا هم د زنګولې تڼۍ سره کلیک کړئ تر څو تاسو لومړي لیدونکي واوسئ تر بیا ښې چارې